څومره ښه طالبانو منع العمال من مزاولة التجاره. عمر رضی الله عنه په خپل نظام کې یو اصل دا درلوده طالبانو چې عمال به تجاران نه تجارت به نه کوي. د کما مخکې درته ویلې طالبانو ورونو اوس مثلا د چرسیاب ولسوالۍ ولسوال ده دای که خپل د چرسیاب ولسوالۍ بازار ته راخلي کور ته شی اخلي طالبانو په دې کې هم خلک له ده سره مراعات کوي او که زه ورسم طالبانو ما سره نه کوي که د طالب د مدرسې ورسي غریب فقیر ورسي دکاندار لغه سره مراعات نه کوي لغه سره کوي وڅه لپاره یهودي د رتبې دي همدا رشوت ته قبل شي. په طالبانو ورونو چې بیا په تجارت باندې مصروف سي د عمر صاحب یو هغه دا طالبانو کان یمنع عماله ولاته من الدخول في الصفقات العامه سواء كانوا بائعين او مشترين. وروي ان عاملا لعمر اسمه حارث بن كعب ظهر عليه الضراء. یو ورځ طالبانو د عمر صاحب یو عاملو چې مالداري پې راښکاره سوله که نه دا مال داسې بد شی د طالبانو ورونو بعضې وخت انسانان وي که نه پیسې ووهي خو 20 کاله بعد را باسي. بعضې طالبانو چې دا نن دی قاضي محترم مقرر سو یا وظیفه باندې محترم مقرر سو شپږو میاشتې وتلي نه طالبانو یې کور مخ ته بیا لږ سیس ولاړي وسړیه دا دې له کومه کړله وایي دا مې نوې اخیستې ده نو تنخوا خو دې که نه 50,000 روپۍ و دا خو د 10,000 روپۍ 40,000 ډالر موټر ده له کومه دې کړله خو نو کومه خو لږ خو یې پټه کوه زوی دې مړ شه ولې خلک بې باندې شرموي خو خلک به څه وایي ټول خلک لګي بیا ټیلر واخلي طالبانو هغه بل خبره څه ورته وایي بوکلاین طالبانو واخلي د دې کور مخ ته درولي الله عز وجل دې تا ته رحم وکړي که نه تاسې زر ولې نو له کومه دې کړلې مخکې ټول عمر سپینګیری سوی نه پیدا کېده اوس زر پیدا سو دومره ښه کار عمر صاحب طالبانو یو والي مقرر کړي په هغه باندې داسې هغه راښکاره سوله مالداري یعنې څه یې که نه چې لوکس کېده عمر رضی الله عنه ورته ویلې دا دې له کومه کړي ده ورته ویلې چې دا مې تجارت کړی ده چې زه والي وم په دې وخت کې مې عمر صاحب ورته ویلې ما ته د تجارت لپاره لېږلی څومره پیسې چې تجارت یې کړي طالبانو ټولې پیسې بېرته راواخیستلې هغه یې بیت المال کې کېږي دا ټول رشوت نور درته نه وایم طالبانو چې پیه ما پیه که نه دا د نظام د ورکولو دپاره تر ټولو نه دا یوه لوی هغه په چا باندې مصروف سي په تجارت باندې طالبانو اولاد زه نه وایم طالبانو اولاد په تجارت باندې نه مصروفېږي تجارت ښه کار د مصروف دي سي خو د قدرت په وخت کې طالبانو ورونو چې په تجارت باندې مصروف سي دا طالبانو رشوت او بل دا طالبانو عمر رضی الله عنه با کله چې عمر رضی الله عنه عامل مقرر سو طالبانو ورونو څوک به عمال به مقررول مخکې له هغه نه به اول به عمر رضی الله عنه د هغه هغه مال پیسې به یې ټولې ترې حساب عمر رضی الله عنه به چې څوک والي مقرر کړه هغه والي به چې ټول پیسې او قدرت او دارایي و هغه به تر صف کړه څو شی لري څو خان لري څو موټر لري به ټول به چې د ولایت نه معذور کړي بیا به یې حساب ورسره کاوه څومره زیادت پکې راغلی اوس دا بل طالبانو ورونو او بل له شرطونو د عمالو د عمر رضی الله عنه داو چې الله يركب برزونا ولا يأكل نقيا ولا يلبس رقيقا ولا يغلق بابه دون حاجات المسلمين. کله به چې عمر صاحب څوک والي مقرر کړ طالبانو ورونو نور مشران بم ناست دته ویلې ته مې د پلانکي ولایت والي مقرر کړي بیا به داسې ورته ویلې الله يركب برزونا برزون طالبانو ډېر قیمتي اسو وروسته کتاب الجهاد کې راځي بیا نور خبر ته کوو په برزون اس به نه سپرېږي ولا یاکلو نقیا ډېر خالص وړه به نه خوري نري کالي به نه اغوندې او خپله دروازه به د خلکو په مخ باندې نه یې بنده ته ورسه یو چاته اوس په اسانه باندې نر به دې وبولم چې ورسه الا ماشاءالله طالبانو ورسه ځه خپل ولایت والي ته په اسانه باندې به څنګه ورسه الا ماشاءالله طالبانو رابطه به خامخا ترنه غواړي لا يغلق بابه دون حاجات المسلمين به طالبانو ویل اللهم فاشهد یا الله پاک ته څوک ووسېږه شاهد به ووسېږه
سیبې طالبانو ورولېږه، نري کالي به نه اغوندي، په موټر کې به داسې موټر کې به نه ګرځېږي، او هغه به نه کوي او دغه به نه کوي طالبانو.